In the name of Allah, who is the most kind and most merciful, who is the King of kings, who is the Lord of universe. Dear students, you have learned already about two kinds of imperative sentences. But dear, I have told you that it's not completed. Today I am going to talk about one another imperative sentences. نن به مونږ په imperative sentences باندې خبره کوو. دینه مخکې مونږ هم imperative sentences د کړي دي، خو هلته تاسو ته ما ویلی چې دا مکمل نشو. imperative sentences نن به مونږ د یو بل کاینډس په باره کې خبره کوو. تاسو ته ما ویلی چې imperative sentences څه ته وایي؟ حکمیه جملې. حکمیه جملې هغه دي چې کله مونږ چاته د یو خبرې حکم کوو. حکم ته په انګلیش کې ویل کېږي څه شی؟ order. مونږ د two kinds of imperative sentences په باره کې زده کړي وو. اولنی و order، کومې ته چې په اردو کې ویل کېږي حکم، او په دویم نمبر مونږ زده کړي وو request. request دپاره په انګلیش کې اردو کې استعمالیږي درخواست. مونږ کله چاته درخواست کوو، لا مونږ چاته حکم کوو، نو د هغې دپاره مونږ imperative sentences استعمالوو. نن به زه د یو بل کاینډ په باره کې خبره کوم. پښتو کې اردو کې مونږ حکم کوو، خو هغه مونږ داسې نه وایو چې اوبه راوړه، اوبه ویسه، سکول ته لاړ شه، سکول نه راشه، بازار ته لاړ شه، سبزي راوړه، وغیره وغیره. مونږ وایو فار ایگزامپل خبرې کوه، دا آرډر دی، خو بیا مونږ داسې حکم کوو خبرې جاري وساته. د زیات ټایم دپاره خبرې کوه، لیکل کوه، لیکل جاري وساته، سکول ته ځه، سکول ته تلل جاري وساته، میسیجونه جاري وساته. د دې دپاره استعمالیږي په اردو کې کرتے رهو. د کرتے رهو مطلب دا دی چې جاري وساته، د څه ټایم دپاره دا کار دی او هغه جاري وساته. فار ایگزامپل زه عیسی ته حکم کوم، عیسی ته آرډر کوم چې باتیں کرتے رہو. د باتیں کرتے رہو څه مطلب دی؟ خبرې جاري وساته، خبرې جاري کوه. باتیں کرتے رہو، ته خبرې کوه، هیڅ ټینشن مه کوه، هیڅ فکر مه کوه، باتیں کرتے رہو، خبرې جاري وساته. نو د دې دپاره په انګلیش کې سټرکچر دی د ټولو ناول کیپ او بیا د ورب فرست فارم پلس ING. که چاته وایي چې خبرې کوه، جاري اوسه، خبرې بالکل مه بس کوه، خبرې کوه. د دې دپاره که تاسو ورته آرډر کوئ کیپ ټاکینګز. کیپ ټاکینګز څه مطلب دی؟ خبرې کوه، جاري اوسه. که زه وایم چې خط लिखते रहो، خطونه لیکه، جاري اوسه، خطونه لیکه. د دې دپاره keep writing. keep writing څه مطلب دی؟ لیکتے رہو، جاري اوسه. keep writing the letters. لیټر خط لیکتے رہو، جاري یو کار وي او موږ وایو جاري کوه. کیپ رایټینګ د لیټر، خط لیکتے رہو. که زه ووایم چې میسیجز کرتے رہو، میسیجز کرتے رہو څه مطلب دی؟ میسیجونه
کوه، جاری اوسه، خپل کار برقرار وساته، میسجونه کوه. کیپ ټیکسټینګ، د کیپ ټیکسټینګ څه مطلب دی؟ میسجونه کوه او جاری اوسه. فار ایگزامپل که زه ووایم چې اگزام را روان دی او سخت محنت کرتے رہو. د سخت محنت کرتے رہو څه مطلب دی؟ جاری اوسه او سخت محنت کوه. د دې لپاره څه شی استعمالیږي په انګلیش کې؟ د دې لپاره استعمالیږي keep working hard. د keep working hard څه مطلب دی؟ محنت کوه، جاری اوسه. هلته خو مونږه ساده حکم کاو چې ورک هارد سخت محنت کوه، یا ټاک خبرې کوه، رایټ لیکه، ټیکسټ میسیج کوه. دلته مونږ وایو جاری اوسه، میسیج کوه، جاری اوسه، خطونه لیکه وغیره وغیره. زه ویم چې کاته رهو. د کاته رهو څه مطلب دی؟ خوره، جاری اوسه. دې لپاره په انګلیش کې څه استعمالیږي؟ keep eating. د keep eating څه مطلب دی؟ چې خوره، جاری اوسه. کاته رهو، بس تم کاته رهو، ته خوره، بس ته جاری اوسه. که زه ویم چې آپ پیتے رہو، بس تسکا، آپ پیتے رہو. یو کیپ څه شی؟ ډرینکینګ. یو کیپ ډرینکینګ، ته څه کار کوه؟ ته جاری اوسه او سکا. ټیک ده. په دې طریقې سره تاسو نورې هم ډېر شی جملې جوړولی شئ. دا صرف ستاسو د پوه کېدلو لپاره. که زه ویم چې ناست اوسه، کښېنه، کیپ سیټینګ، کیپ ګوینګ، جاری اوسه، ځه، کیپ کمینګ، راځه، آتے رہو، جاتے رہو، سنتے رہو، دیکھتے رہو وغیرہ وغیرہ. کیپ واچنګ، کیپ لیسننګ وغیرہ وغیرہ. ټیک ده. نو په دې طریقې سره تاسو چاته یو آرډر کولی شئ چې په هغې کې تاسو په کار باندې زوره نه راوړئ چې دا کار د ډېر ټایم دپاره کوه. خو په امپیریټیو سینټنسز کې اوس هم لا یو څو خبرې پاتې دي. تر اوسه پورې هم کمپلیټ شوی نه دی. امپیریټیو سینټنسز کمپلیټ نه دی. د دې نه بعد پکې هم څه خبرې داسې دي چې هغه پاتې دي. انشاءالله هغه به کوو. ټیک ده. دا ولیکئ.